دا وایي چې زمونږ ورور کرکټ کوي. اوله خبر دا ده چې د لوبو باره کې دا قانون وره هره لوبه جایز ده. عوامو کې مشهور ده وایي دا والیبال چې ده وایي دا صحیح نه دی، وایي دا د صحابه کرام په سرونو مشرکانو والیبال کړي. دا دروغ ده، هسې مشهوره ده. والیبال هم جایز دی، کرکټ هم جایز دی، فوټبال هم جایز دی، هره لوبه جایز ده، هره لوبه. بعضې خلک کورمغز مسلې نه خبر نه هر شی نه روا کوي، خو لوبه کې دوه شرطه دي. هره لوبه جایز ده خو دوه شرطه پکې وي. دوه شرطونه وروسته هره لوبه جایز ده. یو شرط دا دی داسې نه چې د مازدیګر جمع ولاړه ته کرکټ کوي، بیا د کرکټ بیخي جایز نه دی. 5 وخته منځونه په جمع کې نور هره لوبه کولی شي. دویم شرط پکې دا دی د ستر د عورتونو لحاظ به کېږي. لکه بعضې لوبې داسې لکه فوټبال هغې کې د زنګون نه پورته حصه د خلکو ښکاره کېږي، دغه به جایز نه ده، د ده نه به ځان ساتي. درېیمه خبره دا هم ده چې یوې لوبې ته به دومره غلبه نه ورکوي څلېروي ساعته او کالو سره هم دې نه تاوي او تاوي همدې ته مضاف کړي. غلبه ډېره مه ورکوه، جواز لري خو غلبه به ډېره نه ورکوي. لکه دا شعر چې دی که نه، شعر اسلام کې جایز دی خو حماسي شعرونه جایز دي، جهادي شعرونه. دا څه نه چې څلېروي ساعته د ګودر غاړې نه تاویږي او ګودرغاړه او ګودرغاړه او ګودرغاړه افسر مړ شو افسر راغی، داسې نه به نه وي. ځکه بعضې خلک یې په نوم شاعران یې لږ منځ کې ډوبتوب خوروي، دې کې به سړی احتیاط وکړي. کرکټ چې کله ته کې او تاله څوک جایزه درکوي هېڅ پروا نه کوي. خو دا کرکټ کې دا څوک جایز نه دی. دوه ډلې دي یو بل سره کرکټ کوي او یو بل ته وایي که موږ وګټله تاسې به روپۍ راکوئ، که تاسو مونږ به درکړو، دا بې قمار دی، دا جایز نه ده. دوه ډلې چې کرکټ کوي او یو بله منظمه ده، یو بله اداره ده، هغه ورته جایزې ورکوي، هېڅ پروا نه کوي چې روپۍ حلالې دي، دا جایز دي، دې کې مشکل نشته دی. او چې کله ته په دې پرېږدې چې د پلانکې ماته روپۍ راکړي، د هغې روپۍ حرامې دي، بیا په دې کې احتیاط کوه.